انسان چې یو هفته مسلسل د سورې اخلاص دا وظیفه وکړي نو الله جل جلاله به تمام قرضونه د غیبو نه ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو او خویندو، نن د قرض د ختمولو دپاره درته د سورې اخلاص شریف یو داسې وظیفه ښیم که تاسو باندې د غرونو برابر قرضونه هم وي، لیکن که دا وظیفه شروع وکړئ الله جل جلاله به ستاسو تمام قرضونه ختم کړي. څه غیبي سبب ورته الله برابر کړي او دا قرضونه به هم الله د غیبو نه ختم کړي. زما عزتمندو، کله کله انسان مجبوره شي، معاشي حالات یې تنګ شي، د هغې د وجې نه انسان قرضونه وکړي، په دې ارادې سره وکړي چې انشاءالله الله پاک به راباندې رحم وکړي او دا تمام قرضونه به زه ختم کړم. لیکن یو ورځ د بلې نه خرابوي، بل د بلې نه خرابوي، کومه ورځ چې راځي نو هغه د هغه تېرې ورځې نه خرابوي. اوس د سره د قرضونو یو ډېر لوی پنډ جمع شو، یو ډېر لوی بوج په باندې جمع شو پر انسان باندې. اوس دی بهر ته نشي وتلی، خلکو سره سترګې نشي لګولی، هسې نه څوک رانه قرض ونه غواړي، حالات یې نور هم ډېر خراب دي. که دغه ورونه او خویندې چې هغوی ډېر انتهایي قرضداري، که دا وظیفه شروع وکړي نو الله جل شانه به تمام قرضونه د غیبو نه ادا کړي. داسې سبب ورته برابر شي چې دا انسان ورته خپل حق خیران پاتې شي. په صورت اخلاص کې رب العالمین ډېر لوی پاور یې ښودلی. د رزق د پراخه کولو دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. الله به ستاسو معاشي حالات ډېر زیات بهتر کړي او ښه به درله جوړ کړي. د چا چې معاشي حالات خراب وي، یعنې غریبي یې ډېره زیاته انتها ته رسېدلي، که هغوی دا وظیفه شروع وکړي نو الله جل جلاله به زر تر زره مالداره کړي. او د چا کاروبار نه وي، که بېروزګار خلک هم دا وظیفه شروع وکړي نو الله جل شانه به هغوی ته ښکلی مزیدار روزګار ورکړي. دې کې الله جل جلاله دومره لوی پاور ایښودلی. نو راځئ د سورې اخلاص دا وظیفه درته ښیم او د دې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم. طریقې انتهایي اسانه ده. دې سره 5 واړه وخته لمونځ به پابندۍ سره کوئ. چې د سحر لمونځ څنګه وکړئ، د سحر د لمونځ نه پس به یو ځان له ځای کې کښېنئ او د صورت اخلاص شریف دا ختم به وکړي. 1002 کرته به صورت اخلاص ووایي، 1002 کرته. او د هغې نه پس به الله جل جلاله ته لاس پورته کړي، یعنې لاس بوچت کړي او الله جل شانه نه به سوال وکړي یا الله زما تمام قرضونه ختم کړي. انشاءالله چې الله جل شانه به دی ټول قرضونه ختم کړي او داسې ځای نه به ورته سبب برابریږي چې خپله به ورته حق خیران پاتې شي. دغه رنګ د ماښام د لمانځه نه پس یا د ماسخوتن د لمانځه نه پس، که د ماښام د لمانځه نه پس درته مشکل نه وي، د ماښام لمانځه نه پس وکړه دا وظیفه. او که د ماښام لمانځه نه پس درته مشکل وي، یعنې ستا کارونه نور ډېر دي، نو د ماسخوتن د لمانځه نه پس یې بیا وکړه. یعنې څنګه چې د ماسخوتن لمونځ وکړې نو یو ځان له ځای کې کښېنه چې د دې وظیفې دوران کې د بل چا سره خبرې اترې مو نه شي. او په هغه ځان له ځای کې 1002 کرته صورت اخلاص شریف ووایه. دې ته ویلی شي د صورت اخلاص شریف ختم. چې 1002 کرته دې ووي، د هغې نه پس الله جل شانه ته لاس پورته کړه او ښه په عاجزۍ او زارۍ سره دعا وغواړه الله جل شانه نه. او ډیره بهتره خبره ده چې د دې نه مخکې 3 کرته مخکې درود شریف ووایي او 3 کرته ترې نه وروسته درود شریف ووایي، نو د دې وظیفې پاور به لا نور هم زیات شي. دا وظیفه مسلسل عمدې طریقې سره تر د یوې هفتې پورې وکړئ. انشاءالله چې یو هفتې کې دننه به ستاسو تمام قرضونه ختم شي او څونه پریشانۍ چې تاسو ته وي نو هغه تمام پریشانۍ به هم الله جل شانه ختم کړي. لیکن اخلاص پکې شرط دی. کم انسان په نیک نیت، په نیک عقیدې او په اخلاص سره لولي
نو الله جل جلاله به هغه سره غیبي امداد کوي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله. دا وظیفه خپله هم کولی شئ او نورو ملګرو ته هم تاسو ښوولی شئ.